بیا یو سړی دا ووایي ویاره که پلانی سړی ډېر ښه سړی زما پیر دی یا زموږ د ماجد مولوي صاحب دی وایي دا که نبي وای ما ایمان پر راوړی دا که نبي وای ما ایمان پر راوړی دا سړی چې دا سړی هم کافر کېږي دا کتاب خبره ده په دې سړی کافر کېږي چې یو سړی وایي ملا دی پیر دی آغا دی سید دی یاره که دی نبي وای ما ایمان ورباندې راوړی په دا خبره سړی کافر کېږي اوس که ته وایې یار په دې خو نو زموږ سر نه خلاصېږي ضروري نه ده چې ستا دې سر نشي خلاص ډاکټر و تا ته مریض یې ستا ګوډې و ملا خوږېږي دی د معدې ګولۍ م ورسره درکړي ته ورته ډاکټر صاحب ما خو ملا خوږېږي د معدې ګولۍ دې ولې راکړې هغه ته چې د ملا ګولۍ خورې ستا معدې ته تاوان ونه رسېږي او د معدې ګوله م ورسره خوره ګولۍ نو ستا معدې ته به تاوان نه رسېږي ضروري نه ده چې خامخا به ستا دماغ په رسېږي ډاکټر دماغ په رسېدلی دی په خبره خالي عمل په کوه که ته نبي وای ما پر تا ایمان راوړی که پلانی نبي وای ما ایمان پر راوړی او جواب بله درته کوم یو سړی راولاړ سو کور والا ته ویلې ول داسې راباندې ګرانه یې لکه الله چې راباندې ګران دی بلکې تر الله لا راباندې ګرانه یې دا سړی هم کافر کېږي په دې خبره باندې زموږ ته یې غزلې و شعرونه ګر د دې خبرې نه دي ډک وایي تر ایمان لا راباندې ګران یې کله کله موږ هم دا واورو وایي تر ایمان لا راباندې ګران یې ایمان خو د هغه معنا ده چې الله واحد لا شریک ذات دی الله زما مالک دی خالق دی رازق دی زه بنده یم نو ایمان خو دغه ته ویل کېږي خلک وایي وای په ایمان درته وایم تر ایمان لا ډېر راباندې ګران وای دی راباندې ګران لکه ایمان دا خو موږ ته سلو کسانو ویلي دي دی راباندې ګران لکه ایمان د هغه معنا دی راباندې ګران لکه الله علما فرمایي که یو چا دا خبره وکړله خپلې کوروالا ته کتاب خبره کوم چې تر الله لا راباندې ګران تر محمد رسول الله لا راباندې ګران صحیح سلو دا کافر کېږي په دې خبره باندې موږ ته چې دا خبره سره کوو چې تر ایمان لا راباندې ګران دا به څه چم کوو هر چا چې کړی وه که ما کړی وه که تا کړی وه په آینده کې بیا نه کوو معافي به وغواړو استغفار به ووایو توبه به وباسو چې یا الله زما فکر نو زما پام نو زه معافي غواړم یا الله پر دا خبره زه زر واره معافي غواړم الله به ما او تا ته معافي وکړي د توبې دروازه خلاصه ده چاته دا مه وایه تر ایمان لا راباندې ګران دا چې کله کله داسې نه دا د فیسبوک زامن هغه عاشقۍ مشقۍ چې په مخه راقي چا بنګړۍ په لاس کړی چا غاړګۍ په غاړه کړي چا غوټ سروی کړی نه چا پر دا ځای نشان جوړ کړی بیا د وینو بیا توره په نن ایستلي نه بیا وینې څه دا نه دي هغه تر ایمان لا راباندې ګرانه هغه چې پر چا باندې عاشق دا عاشقي نه ده دې ته عاشقي نه وایي عاشق څوک ولو ابو نعیم اصفهاني فرمایي اولنۍ مینه چې سوې ده هغه د محمد رسول الله او د بیبي عایشې صدیقې اولنۍ مینه ده بیا معاذ بن جبل ولو چې په یمن کې پروت ول راپورته سو جګ وګرځېدی نبی صاحب فرمایي چې پیغمبر سم ول وفات هغه ته سوای سړی کا پیغمبر سم چیرته ول بس وفات سوی دی چې پښتنه وکړه میاس بعد ال را خاص پر غټه وفات سوی دی ته خلک د لیلا او د مجنون کیسه کې د لیلا او د مجنون مکوا د معاذ او د محمد رسول الله غو کسې سلو وای تر ایمان لاره باندې ګرانه تر ایمان دا نو هغه 2 نمبر عاشقان نه دي دا سړی کافر کیږي په دې خبره باندې دا دغه یالته د دماغ څه ګرمایي د راپورته چې بیا دا خبرې په وکړي څو ورځې بعد چې واده ماده وشي بیا یو شی دی صحیح سلو نو وایي که چیرې چا دا خبره وکړه که دا فلانی نبي وایي ما ایمان پر راوړی په دې خبره سړی کافر کېږي